جینۍ به د خپل نوکر سره داسې غلط کارونه کول چې اوس یې ویډیوګانې په سوشل میډیا خپرې شوې دي. دغه ویډیوګانې هم در سره شریکوم، ټول معلومات یې درکوم، تر اخره راسره پاتې شئ. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې چې کوم ملګري موږ سره چینل کې نوي دي مهرباني دې وکړئ زموږ پی کې کلیک چینل دې سبسکرایب کړئ، ورسره د غنټۍ نشان خو مو وښیي چې داسې معلوماتونه تاسو وخت په وخت خبر شئ. ملګرو په یو ویډیو کې ښکاري چې یو جینۍ خپل نوکر سره داسې غلط کارونه کوي. دغه ویډیو کې ښکاري چې جینۍ نوکر ته اواز وکړي او جینۍ ورته ووایي زما کپړې وباسه. په دغه ویډیو کې جینۍ په نوکر باندې خپلې کپړې وباسي او بیا ورسره د هغې نه بعد دغه غلط کار وکړي. دغه جینۍ چې ویډیو خو هم ځان نه جوړه کړې ده او اوس ترې په سوشل میډیا خپره شوې ده. په دغه ویډیو کې دغه نوکر ورته په چغو جاړي او ورته وایي چې زه داسې غلط کارونه نه کوم، ما پرېږده. خو دغه جینۍ په زور دغه کار ته مجبوروي او په زور پرې دغه کار کوي او خپل خواهشات پوره کوي. ملګرو نن سبا جینکو څخه هم په لاس کې موبایلونه دي او دا ډېر عام شوي دي. په دغه موبایلونو کې ګنده فلمونه راغواړي او ګوري او دغه خواهشات یې کېږي چې موږ سره هم دغه کار وشي. نو بیا دغه کارونه خپل نوکرانو سره کوي او یا ماشومانو سره. داسې ډېرې ویډیوګانې په سوشل میډیا خپرې شوي دي. ملګرو که دغه ویډیو تاسو هم کتل غواړئ کمنټ وکړئ، د دې لینک به تاسو سره ضرور شریکوو او داسې نورو معلوماتو دپاره در سره زموږ پی کې کلیک چینل سبسکرایب کړئ، ورسره د غنټۍ نشان خو مو وښایي. تر بلې ویډیو پورې په خدای سپارم. د لوی الله په امان.